د دې ساعت تازه او مهم لنډ خبرونه ته ښه راغلاست. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه خبرونه را سره طرفه وګورئ. ولسمشر غني د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د اقتصاد نړیوال مجموع کې د ګډون لپاره سویس ته تللی ده. له نوموړي سره به په دې سفر کې لوړ پوړي حکومتي پلاوي مالتیا کوي. ولسمشر به په دغه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د اقتصادي مسایلو په اړه وینا ولري. هغه به همداراز د یو شمېر هیوادونو له استازو سره هم وګوري او د دغه د مجموعې له مشر سره به هم لیده کاته ولري. کابل د افغان سینما مشهور هنرمند او د افغان فلم پخوانی مرستیال جوانشیر حیدري د 88 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی ده. روح دې ښاد وي. بلخ د بلخ د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کنځلو حاصلاتو 40% زیات شوی ده. افغانستان له ناورین سره سم په 10 هیوادونو په قطار کې راغلی ده. افغانستان د نړۍ د هغو 10 هیوادونو په قطار کې دی چې د روان 2020 زیږدیز کال له سخت ناورین سره مخ بلل شوی ده. د ژغورنې نړیواله کمیټې د بشري ګروپ د راپور ښیي چې په نړۍ کې د 10 هیوادونو د روان کال له سخت بحران سره مخامخ کیدونکي په دې ډله کې افغانستان هم شامل شوی ده. دغه کمیټې له نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې دغه هیوادونو سره د وضعیت د کنټرول لپاره عاجل اقدامات وکړي. په دې ډله کې افغانستان، سوریه، یمن، جنوبي سودان، وینزویلا، نایجیریا، کانګو، مرکزي افریقا او برکینا فاسو هیوادونه پکې شامل دي. دا هیوادونو له سختو جګړو او همداراز ډول ډول طبیعي آفتونو سره مخامخ کیدونکي بلل شوي دي. کابل افغانان د اونیزې د یو تحقیقي راپور په طرز کې خبرې وکړې او چې د تیرو 2 میاشتو کې د کابل ښار کې د پرله پسې غلاو، قتلونو او له امله د اکثریت خصوصي ښوونځي د شپې صنفونه د سقوط له ګواښ سره مخ شوي دي. په راپور کې د خصوصي پوهنتون د مسؤلینو له قوله ویل شوي دي چې د تیرو 2 میاشتو کې د 4 بجو وروسته زده کوونکي د پام وړ کموالی راغلی ده او زده کوونکي د تعلیمي مرکزونو ته د نه تګ لامل ښار کې وروستی نامونې ښودل شوې ده. کابل د حکومت لوړ رتبه پوسټونو کې د سرپرستانو ټاکل په لړ کې دا ځل د ولسمشر تازه حکم له مخې د اوبو او انرژي وزارت لپاره انجینر خان محمد تکیل د دغه وزارت د نوي سرپرست په توګه ټاکل شوی ده. کابل خوشحال سادات زورواکو، قانون ماتونکو او د ترهګرو پر ضد مې مبارزه وکړه او اوس د ولسمشر غني وروستی تصمیم ته کاملا احترام لرمه. دوستانو که خبرونه مو خوښ شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه خبرونو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله او مل ښه وخت درته غواړم.